Voilà, tu came culte cu tu curse, tu mai peso. Kumaraul kiraya pela meraul de bola kur sumpara kade. Sumpara kade duka. Khuda karu nanti kurasi mata bawi kina kade kare tangge gam. Khade kiche para bawu. Maluk storia mushi maluk sem. Storia mushi bkhara. خیر زما دلته کې نه دا خیر دا دی خی خلال دی کې راستل اوس نشي کېدی کینه او دې کې اوس کینه دا پیله والو بیانه والا نو ټول عمر دې دا خوراکونه کړي والا پیله والا ځه دغه د مالو که دا مې کو شو یاره دا میزم کشکا ستا سر دی وخوري تا خدا چمن بیا نه دی وبکړی کنه پاچا ماما سپیره دا به شکر خړ پړ پروت دی چې تی نشي کولی نو یو سل اتیا بچي دې راوړي خو په هغې باندې وکړه کنه ولا مالو که رښتیا درته ووایم کنه زه خپله یو په اتیا و هغې ته تللی وم کنه چې راغلم رښتیا و سپېرو دا باندې خو باچا زما خبر نه ماني کنه نو تا ته چا ویل چې دومره ډېر بچي راوړه ولا مالکه خدای ورکړی دی نو څنګه وکړو موږ خو زموږ کار نه دی که نه که چاته لورګان ورکوي چاته مکمل زامن ورکوي چاته نه ورکوي دا خو د الله کار دی که ډېر دی که لږ دی نو ستا پیسو زما خوري نو نو چې خدای درکړي دي په کار دی چې په ادب خو دې لوی کړی که نه ټوله ورځ ورانی دی او دی دی او وروره ګیلي دی او ستا پې سر دی راوله دلته ته کار واله ګوره دا کار پې وکړه تا ته به لږه دمه درشي مالک صاحب ته پرېږده که نه دغه دی خدای تعالی دې ځواني مرکه په قبر ته کړي ته پسې دې ګرځېدم ولې څه خبره دی مې غوښتې خدای په ځمکه راکړي ډېر دې راوړه سبق به دې کولی سړی دې مړ کې چې شی کې چې سبق یې پې ویلی وی نن به کوله دا وګوره چیلۍ زما راوړې چیلۍ چا راوړی دا بویږي دا څه چل شوی نامه خو واله که نه چا راوړی چې شی دې به ټول راوړې باچا ماما هم دا دی که نه دی راځه ته راځه دلته کښېنه وایم پرېږده چې راځړ پې کېنه تو کېنه خدای دې ووایه ورېږه مړه چې لږ خو به دې پرېښی وی ملک صاحب چې راوړم یې یخ کړی ولې څه خبره دی که خبره وکړه ښه اوس ما پوه که څه چل شوی دی ملک صاحب لږ به دې پرېښی وی چې دا زړه مې پېښ شوی وی خیر دی خبره په کلاره کېږي ما ته د خبرې په سر مې پوه که څه چل شوی وروره چیلۍ مې خوشي کړې وه وښو ته دا بړی مې پکې اچولی و وروره بړی یې راته خوشي کړی دی دومره د ظالم بچی دی چې څوک یې ونه پېژني او چیلۍ رانه بوتلې ده نو اوس دا د مرګ دی که نه دی کېنه په کلاره کېنه خدای به خیر کړي خدای زه پوه کوم ښه ګوره چې سبق دې پې ویلی وی مکتب دې پې ویلی وی تعلیم دې پې کړی وی په ادب دې لوی کړی وی نن به دا ګیلې تا ته ولې راتله او ولې به دې وال خوړل مالک صاحب څنګه سبق ووایم پې ډېر دی که نه ډېر مې راوړی دی اوس هم په خپله حیران یم چې څه وکړو اوس مجبوره یم خو تا غوندې مالک سره زه نوکره تنخوا ورکوي نه ما خوشي کړی عزت چا فصل خوري او خاطي ملخات دی ملک صاحب ودرېده همدا خو زه جاړم که نه ته ګوره کښېنه تا باندې زه چیس کم سو صورت یې په ځای که زه درته چیلۍ غم خورم یا به درته همدا پیدا کړم یا به درته بله واخلم خفه نه شي دې ته ما سل نصیحتونه وکړو خو څه وکړو ملک صاحب چای دې خدای مه ورکوه خو زما د چیلۍ تاوان به د ته نه حالي بالکل بیا درته دې واخلم چغې مو وکړې مه خبره و ته ځه خدای په امان خدای په امان خدای په امان هغه دی که نه مالک صاحب داسې کار دی که نه دا څه ثبوت لري که زما بچي د دې چیرې پټ کړی دی مالک صاحب محترم یې که دی درجوړه شومه لږه دغه دی که د دې ثبوت ما ته وښایي چې زما دا بچی راغلی خو دود چیلۍ پټ کړی څه ثبوت لري پاچا ماما ثبوت پرېږده بچي دې وران دي نو دا خو څه یو ګیله نه ده که نه ګوره ټول عمر د وراني دی او دی دي پردي انګورې پرې نه ښوده پردی الوچې پرې نه ښودې پردي فصلونه یې ټول خراب کړه پوه شوې ثبوت ته تېرېږه بچي دې ډېر ګډ وډ غټ کړي دي وا مالک صاحب نو داسې کار دی زما له نن ازګار شته پلار مې په غوسه دی ولې داسې کوي دا سترګې
تدري پاچا ماما ته کینه پاچا ماما کینه کې خلاص چمچوله وخت ملما ده مخکې راغلی ما سترګې خیر دا چمچوله وګوره خبرو خیر ده ما پوی که په خبره څه چل شوی دا سړی خو تاسو مات ګوټ که غریبه ملک صاحب پټه کې مې غیا کوله غیا مې ډیرو کې چې بل لاس ګاډی نشته دی او پلان یې ډېر زیات غوښتي چې که یې څنګه سارو وکړي دي نو زه څه وکړم زه څه وکړم آخره پوه مې کړه چې ما نه دا یو لاس ګاډی وته دویم لاس ګاډی ما نه وړي اوسه څه وکړم زه خیر دی وروره هېڅ خبره نشته زه ستا مشکل حل کومه که نه ته غوسه مه کوه ستا د لاسه زمونږ حجره بې عزته شوه شل وارې مې درته ویل چې دا بچي دي لږ په ادب که ولې نه په ادب کې وا خدای پاکه زه څه وکړم که تا دروغ وایي که ته داسې کوې نو په بل چا ولې څوک دروغ نه وایي چې ستا په دې بچو باندې وایي واړه کوم ځای کې څه شی تختولی لاس هغه مې ستا غیا کوله پلان مې غیا پسې ولېږلم ولاړ شه غیا راوړه چې بله بل ته ځو لاس ګاډی نشته دا وګوره یور شته دی او لاس ګاډی نشته زه څه وکړم ما نه تاوان راکوي دي داسې اسانه کار دی لاس ګاډی په 50,000 روپۍ اخیستی اوس ما جیب کې ټکه نشته دی جیب په څه شي والمه کور ته تش لاړ شم اوس غیا پټي کې وګړي والو کې تو ثبوت لرئ کې زما بچي وړی دی ثبوت دا لرم باچا دا لرم چې زما لاس ګاډی نشته اخیستي زه څه وکړم کور ته ګیا تش کې ویستم څادر مان دی راوړی صرف لاس ګاډی مې راوړی ما ته خو تو خلق کا پلار ته بهانه کوي زما زامنو دستاک دی که سړی سوچي وایي زه د پاچاکي زامنو به کړی دا تو غلی تو خپله پټ کړی پلار ته بهانه کوي که دا ټیک کړی ته غلی شه که نه زه ته خبره کوم ته غلی شه که اړه معلوم کاسې لګوي ته غلی شه ملک صاحب زما لاس ګاډی رانه ویوړلو زه څه وکړم ثبوت دا لرم چې ما په خپلو سترګو زه لاس ګاډی ولو چې روان کړی بیا یې پسې غږ نه شو لاس ګاډی دغه سره مې واړولو او په کباړي یې خرڅ کړو دا دومره په ادب کوی نه شي کومه دی کباړي کومه دی زما کینه ته کینه زه ته خبر خلاصومه کینه که نه خو سړی دی زه یې رخصتومه ته مېلمه دی مېلمه دی چې خبر ته وکړه چې ته به د باندې غوښ ښه ته داسې کار وکړه چې ته ځه کور ته ښه خفه نه شي تا ته به لاس ګاډی خپل چې د هر یعنې زه درته لاس ګاډی پیدا کوم پلار سره دې خبره کومه ښه نوره لانجه مه کوه چغې مه وه کلی ولس دی بده خبر ده ډېره سپکه خبر ده خو څه وکړو نو ملک صاحب زه دا باندې ځمه او ما ته زما لاس ګاډی په کار دی ځکه زه ګیا کوم بل کار نه لرم د دې زامن ټول وړاندې یو چیرې پټوي بل لاس ګاډی پټوي زه څه وکړم دا وکړه نور پاتې شو ته په زیاده نه زه عذر غواړم ته ځه ته به لاس ګاډی میلاو شي ته ځه ولا مالک تا خو صفا صحیح کار شو کنه که دا اوچ را روان دی ولا خبر زور جنگ مت والا مالکه سړی بیا راغواړي ته مالکه راشه موږ دې دلته لیونی سپېله نکړو خدای دې همداسې لیونی خدای خو دې ماته که که زما خبر له غوږ کېږدی دا نو دی والا که ته راشه ته غلی شه بس غلی شه ځه خپل کار وکړه ورشه چمن ته اوبه ورکړه څه وخت مې درته ویل چې اوبه ورکړه او نه یې ورکړې ځه والا مالکه آیا یې زما که یک پټکی مرال شو ته چې دا بچي لرې که نه نوره به دې م حیا گی شي درته مې ویل چې ادب ورته وښیوه سبقونه ګوره د مدرسې فیس تا ته ما در نه کړه د مکتب مې در نه کړه بړه خو رښتیا راباندې وایي مالکه ته ما د تنخوا نه ورکوې نو فیس به ښه ورکوي ته لا ځان غلی کړي ماله معلوم دی کور کې د بګک لکۍ سپېرې کېږي څه لیونو سره مې سر زه مجبوره یم څه لیونو سره مې سر دی زه مجبوره یم چې نور کار نه لرم تا سره پاچا ماما پاچا ماما ته ملک صاحب نه پرېږدم ملک صاحب په 3.5 زره افغانۍ مې بله ورځ شیشه واخیست د دې زامن یې لیندې ورسره دي ټوله ورځ مرغۍ ورپسې ګرځي په دې اجتماعي نه میده کړې ده نه پرېږدم یو د خبره ته کېنه ته خبره وړاندې شه څنګه وړاندې شوم په غم دې اړولي وړاندې شه والا مالکه زما د صبر جام ډکه شو
مالکم خام کړ لکه کړی دې خام کړم پختې دې را ماتې کړې پختې دې را ماتې کېنه اوس زم ستړی وشوم کنه په دې زړو اړو کې یاره ما دې کلاغت ورکړم موده خو بس کېنه وروره ته کېنه ته کېنه تاسو ته خبره کوم خدای دې په دې بچو غر کوم پر کدا شي دې راوړي زمنګ دې ونه شي مالک صاحب چار څنګه شي کنه شیشه په اخلم نوې شیشه په اخلم نیم زره افغانۍ مې په ورکړې وې درې نیم زره شیشه به درته واخلي ولا کوه ته صبر وکړه کنه چا دا چې نه ورکړم که چا دا شیشه ورکړم که چا دا لاسګاډی د بچو د لاسه دي د بچو د لاسه دي کېنه کېنه دې خورا وړاندې شوه زما مخې ته مه کېنه که داسې وخورم که داسې وخورم باچا ماما څنګه غوښې دې وخورې پاکه دا څه په خرو مثال دی پرېږده غوښې دې دې وخورې زوی دې ته شیشه ویوړه ته دې اوس ولې وړي ولا که رښتیا نه باندې وایم مالکه یو کال کې یې غوښه په سترګو ما نه دی لیدلی بلکې دا غوښه نو انسان خوري نو خراب یې وړم درته کېنه لږ وروسته شه ناجخه ته شاته شه ستاسو خبره زه جوړومه ای وروره خیر دی په خدای به شي او په تا به شي شیشه ده که نه خو زه یې درته اخلم دا سړی سبی رسته د دې بچو د لاسه زم لیولی شوم او دام لیولی شو ملک صاحب که ستا په خولې کې دی که نه د دومره وخت کې به تا دا سړی کړی و د دې بچي به دې سړی کړی و خو زه ځم چې د کلي د ماجد ملا درپسې راولم هو سزاکي ما ملا راولم ملا راولم ولا سوال خو راولم غلی شه باچاګیا پرتوخ خو دې راته په چینار واچو ستا د زامنو د لاسه زه په شرمونو وشرمېدم اوس خبره لاړه جوماتو ته ووته د خیره وی نو اوس دا څو ملک صاحب راځه دا دواړه په ځای دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله مولوي صاحب څنګه مشي ملکه خیر جوړې طبیعت ښه دی مولوي صاحب مولوي صاحب کېنه وراره کېنه څنګه چل دی ملک صاحب خیر جوړې د الله فضل دی مولوي صاحب باچا لاړ شه دې مولوي صاحب ته یو پیاله چای راوړه نه چا ته ضرورت نشته دی موږ یو دوه خبرو ته راغلي دي وراره داسې راوستی مې وایي چې زموږ یو مسله ده هغه مسله دا ده چې زما دا سولر شیشه چې ده د دې کوم زوی به ایستلې په لینده یا په تیږه ایستلې ده نو دا شکایت کوي چې ته ورشه د مالک صاحب ته ووایه دې ته ګیله وکړه د باچا ماما لږ اصلاح کړي یا د ده د بچي اصلاح کړي دا د خدای پوهې کې نو دې ته خو ما ډېر نصیحتونه وکړم خو څه وکړم نور ولا چې زم نور دې پوزې ته راوستی یم نو مولوي صاحب خو ته ورته لږ نصیحت وکړه که ستا خبرې پرې چېرته اثر وکړي او خدای پاک یې سمې لارې ته جوړ کړي زه به هم ورته نصیحتونه وکړم خو خبره دا ده چې تا به هم ورته ډېر نصیحتونه کړي زه په دې پوهېږم ګوره باچا خان وروره خبره دا ده دا ټول خلک تا پسې ګیلو له راځي دغه ملک صاحب هم خلکو تنګ کړی دی په دې ډېرو ګیلو باندې تا له پکار دی چې د بچو باندې تعلیم د کم ملا سره یې کښېنی یا زموږ مدرسه ده لویه مدرسه ده ډېر شاګردان دي پکې هلته یې راولېږي نو دا ته ډېر زیاتی کې د دې خپلو اولادونو سره ځکه د دوی په تا باندې حق دی چې ته باید دوی ته تعلیم ورکړي دوی ته ښه روزنه ورکړي ښه تربیت ورکړي نو ګوره نن به دې دا ورځ نه لیده کله ته خفه یې کله دې دا ملک صاحب خفه کړی کله خلکو شکایتونه یي بس دې کارونو نه نور تېر شه دې بچو ته صحیح تربیت وښیوه ولا ملا صاحب خبره دې په ګل بدله زوم دا نه غواړم که هرې ورځې ما ټکوي هرې ورځې ما ټکوي ځکه چې ماشومان دي هغې ته خو څه نه وایي ته ګناهګار یې ځکه تا ټکوي ځکه تا بچو ته ښه تربیت نه دی ورکړی ښه لاره دې ورته نه ده ښودلې زه مجبوره یم که نه که څه وکړم مالک سره دلته نوکره یم که ما ته تنخوا نه ورکوي څه وکړم که زه خپله وخورم بچو باندې تعلیم وکړم دا خو ډېر ګران کار دی د قلم کتاب نه په سوال ما سره خو پیسې نشته ګوره ملک صاحب سره به موږ خبره وکړو د ستا د بچو فیسونه به ورکړو پاتې شوه زموږ مدرسې ته راولېږه چې څومره بچي دي نو زه دې فیس نه اخلم فی سبیل الله به ستا دا بچي درس وایي نورو کسانو نه که اخلو که نه اخلو خو ستا د بچو نه به یې نه اخلو چې ته دومره غریب الله خو دې جنتي کوي پاک پروردګار دې هر قدم پتونه د میزان کې واجو کې دلته راغلی هډوکی دې په جنت شه د نن نه پس که دا خبره یي ځکه زه مجبوره وم که پیسې ونه چې تا ته پیسې ورکړو هېڅ مشکل نشته هېڅ مشکل نشته ده
بس راوی لګه د خیر کور دی ودان زو سم داسې کوم مالک نه اجازه الم مالک نه اجازه الم کو پیسې مېسې ورکې ثواب کار دی کور دی ودان کرای نه کو بلا ورپسې خیر دی خو ته خو نه هلې که نه زه خو نه هلم ملک صاحب هم دومره بد سړی نه دی ملک صاحب محترمه تاسو به هم دې سره کومک کوئ او تنخوا هم په وخت ورکوئ او نصیحتونه به م ورته کړي مي او ما هم ورته وکړه انشاءالله اوس خو صحیح شوه خبره که نه کور دی ودان نن نه پس خو به دا کارونه نه تکرارېږي که نه بس نه به تکرارېږي بس صحیح ده. بس به نه تکرارېږي زه اوس ځم او خپل بچي کې څومره دی راټولوم او تاله درلېږم بس صحیح ملک صاحب محترمه د سره به یو څه کومک وکړي او زمونږ د وسې چې څه کومک کېږي موږ هم ورسره مرستې ته تیار یو او ستاسو نه ډېره مننه کوو د باچا ګل نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ خبره ونه غورځوله او زموږ خبره یې ومنله نو اوس که موږ ته ستاسو اجازه نو لاړ به شو بالکل بیا ورسره وکړم دغه د مولوي صاحب پاک پروردګار تا ته خیر درکړي او الله تعالی دې ستاسو هر هډوکی په جنت کړي ځکه چې تاسو علما استئ چې دا ټولنه ده تاسو ټولو به ټولو دپاره خدمت کړی دی بیا به د لوچک لوپر نه سړی جوړ کړی دی زه دا ستاسو په واسطت باندې کور آباد باچا د لوی کې ته راغلی زه اصلاح شوم زما خو د خدای پاک نور اصلاح کړي چې هغې خپل بچي اصلاح کړي ښه ملک صاحب محترمه نور به موږ ته اجازت راکړئ چې د لمانځه وخت هم دی د جمع ټیم دی که نه نو مقتدیان به په تمه وي که ستاسو اجازه نو نو یو پیاله چای به هم راسره څښلی ولا چې مولوي صاحب خوشحالېدو مننه ډېر به خیر خوشحال شوی وی ژوندی اوسئ بس خوشحاله په دې شو چې باچاګل هم زموږ خبره ومنله او تاسو هم ورته نصیحتونه کړي بس الله دې بس ټولو له خیر ورکړي بس کور دی ودان مولوي صاحب زه بچم تا ته زه د سولر غم کوم ښه د هغې نه خبر درته واخلم انشاءالله تعالی ملک کاکا چې پاچا ماما خدای پاک اصلاح وکړه زه دې سولر نه تېر ناستې وم د مولوي صاحب د کور وداني چې نصیحت یې ورته وکړو د هغې د کور وداني چې ویې منلو په سمه لار روان تم خیر ویسي تم خیر ویسي یو دعا ټول مسلمانان اصلاح کړي یا الله یو د بل ته زړونو کې مینه پیدا کړي یا الله چې څوک په بدو لارو باندې روان یا الله دې په سمو لارو روان کړي لکه څنګه چې باچا ماما خبره زموږ منله داسې په کار دی چې ټول خلک د عالمانو د ښو خلکو خبرې ومني امین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین